په دې درېمه سپاره کې د سورې آل عمران د شپږ 56 نمبر آیت ورپسې دوه آیاتونه په دې مذکوره آیاتونو کې دغه مخکې فیصلې نتیجه بیانول دي. وړاندې آیت کې الله سبحانه وتعالی دمکی ورکړه چې او خلکو که اهلی کتاب یهودی او که نصارای او که دغه رنګ د دې امت مسلمانان دي، تاسو چې په دین کې کم اختلاف جوړ کړی دی، خصوصا د عیسی علیه السلام په باره کې چې څوک کوئی والعیاذ بالله دا د الله زوی دی، ابن الله دی، لکه نصارو دا خبره کوله، کله به دا ویلي چې دا دریم الہ او معبود دی. یهودو داغه د رسالت نه انکار کو، غلط او بد نسبتونه ته کول، او هغه ته ابن الفاعل او ولد زنا ویلي، او دا امت ته د الله بندو د الله رسول غني. الله سبحانه وتعالی وستاسو په دنیا کې په دې خلاف باندې نه فریدم، آخرت قیامت را روان دي، الته به زه فیصله کوم. اگر که دا فیصله الله دنیا کې مکړي خو څوک یې مني او څوک یې نه مني، لیکن په قیامت کې به ټول مني، ځکه د انکار گنجائش بنئ. فاما الذين فسار چا کسان دي کفرو چاغي کفر کړي کافر خلق دي. منا په آیت کې تفصیل دم هغه فیصله چې په ورځ د قیامت کې به د خلکو په مابینس کې واقع کیږي. کفرو کفر کړي دي، خصوصا انکار کوونکي د عیسی علیه السلام نام. فوعذبهم الله تعالی وذب عذاب ورکم دي کافر عذابا شدیدا، عذاب سخت ورکم په دنیا او آخرت، یوازې په آخرت کې نه بلکې په دنیا کې به ورکوم عذابا شدیدا. من سخت عذاب یا په اعتبار د کیفیت باندې مراد د داسې عذاب د چې د برداشت نه بار وي، چې الله سبحانه وتعالی ته سخت عذاب وي، دا به څومره شدید وي، او دغه رنګ مقدار به سخت وي. د دنیا په دنیا کې او در بالقتل دی به وجل کېږي، والسبي او دغه رنګ دی به قید ته اچول کېږي، والجزيه او د دینه به جزیه غسل کېږي، والذله دی به ذلیل کېږي. کافر فعلى كل حال د الله د مغلوبیت وعده ده چې بس کافر ذلیل دی، مغلوب دی، کافر به وجل کېږي په اعتبار د عاقبت او د انجام باندې. قرآن دا اعلان کړی دی، نه د قرآن اعلان دی. که اوس په ظاهره کې امریکا، روس او دغه رنګ جرمني او چاینا وغیره د اسبابو په اعتبار او دغه رنګ د دنیا د مفادو په اعتبار غالب ښکاره کېږي، زورور او طاقتور، لیکن په اعتبار د معال او د انجام سره دی مغلوب دی. قرآن دا خبره کړې ده او زمين په ایمان دی. الله وی کافر چې دین دا مغلوب دی معذب دی، والآخر او آخرت کې بم دي ته اور عذاب ورکول کېږي. دنیا کې پټیم پټیم باندې دي د عذابونو په دې باندې راځي. فاما الذين فسر چا کسان دي کفرو چاغي کفر کړي انکار کوونکي دي د عیسی علیه السلام نام. فعذبهم نخام خلا تلوي عذاب ورکم دي ته عذاب شدید، عذاب سخت په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت دواړو کې. وما لهم من ناصرین، نه وي د کافرو د فرائض مددګارم. ناصرین معنی د مانعين منه، الله وی زمانه څو خلاصول نشي، څوک بچ کول نشي، نه عیسی علیه السلام بچ کول شي او نه بل څوک. دی اوس هغه صلیب د څه جوړ کړی دی، هغه د کراس په نشان باندې په دې غاړو ته مچولې، په دې جانمازونو باندې جوړي. دی وی د عیسی علیه السلام په سولې شوی دی، او دا زمونږ د ګناہوں لپاره کفاره ګرځیدلې ده. موږ به د په وجه باندې بچ کیږو، معاف کیږو. الله وی زمانه هیڅ کوم نشي بچ کولای. او اما الذين ورچا کسان دي امنو چاغي ایمان راوړي او عملو صالحات، عملونه کړی دي نیک نیکم په اتباع او په تابعداري د پیغمبر باندې د سنت طریقې مطابق. فیوفیهم نفس پورا الله تعالی ورکوي یغی توجورهم داغي اجرونه او داغي ثوابونه. اجر دیړې مزدوري ته ویل کېږي، دا به دې ته ملاويږي. والله لا يحب الظالمين، الله تعالی مين نه کوي د ظلم کوونکو سره. دغه دغه د وهم د قران دا دغه د وهم هم ډیر کوي. دا کافر څنګه معذب دي؟ موږ دنیا کې ګورو ډیر مالونه وسره دي، ډیر عمرونه دي، خسته ملکونه دي، روډونه سړکونه دي. دوی خو په دې دنیا باندې سم مزه وکړلې، نو ظاهر کې دا ښکارې کېږي چې دا الله ته محبوب دي. نه الله وزما د دوی سره نه لګي دا. الله سبحانه وتعالی د دوی سره محبت نه کوي. هر کافر چې دی نو دا ظالم دی. ظالم ځکه د يهود چې ګوره عیسی علیه السلام د الله رسول او پیغمبرو او دوی ته غلط نسبتونه کول، دوی دغه د وجلو پلانینګونو منسوبې جوړولې، او هغه ته به کوم دغه مور ته به د زنا نسبت کاو. نصارا چې د ظالمان دسي دي چې عیسی علیه السلام د الله بشر دی او عبد دی او رسول دی، او دوی به نه د الله ابن او د الله زی دی. والعیاذ بالله ظلم منطقي ته ویل کیږي.
وضع الشيء في غیر موضع المناسبه یو شی په نامناسب ځای کې خودل لکه مثلا د مصحف د قران د دې مناسب زیاده دي چې سړی دې تپید پاسه کیږي یو سړی راولېږي په ځمکه باندې کیږي دغه ته ظلم وایي نو دغه مقصد دا دی چې لا يرحم الكافرین الله سبحانه وتعالى په کافرو باندې رحم نه کوي ولا يصنع عليهم بالجميل الله سبحانه وتعالى صفاتونه کوي دا ډیره ناشنا خبره ده په مخ د ځمکه باندې یو انسان ګرځي الله له رزق مور کوي په ودونو کې شرکت هم کوي او دغه رنګ خوشحالي موراوي او مزي او د رب العالمین د خالق بدی شي او د الله سبحانه وتعالى سره نفرت دي د الله سره نه لګي ده د څومره عظیمه خبره ده ډېر مسلمان لا ډېر زور ور کوي په دې د وجه نه د ظلم نه ځان ساتل پکار دي هیڅ قسمه ظلم مکوه الله د دې نه دی ویلي چې زه د کافرو سره چې کوم دی مینه من کوم ظالم ویل دی الله زما ظالم بدی شي د ظالم سره د الله نه لګي ده سوچ د الله نه محروم شو نو په دنیا کې داغه د ژوندۍ مقصد نه معلوم هغه په مسلسل روحاني پریشانی کې وي ځکه چې وسره د الله نه لری شو الله سره بایکاټ وکړو دا انسان د ژوندۍ ډېره لنډه تنګي د دې وجه نه د دوی په دې چمک دمک باندې د دوی په دې پړق پړق باندې مدو کوي چې دوی خالق ډېر پروناګانو کې ژوندۍ تیري الکه شادي حالونو کې چې کم دی او دغه رنګ ویل کانفرنسونه هغه جوړي په ظاهر کې ډېر ګلیمر او دغه رنګ د کیمرو وړاندې اوړي راوړي خو نه د الله سبحانه وتعالى تنکړي پریشان کړی دي ذالک نتو علیک من الآیات والذکر الحکیم دا څه ذکر شو یا تاسو دا غدي چې منګلولو پتا باندې من الآیات د آیاتونو نام ذالک نه مراد ده چې دا نبأ عیسی د عیسی علیه السلام خبر او داغه د مور د مریم او دغه رنګ داغه د نه د امرأة عمران او د عمران د ټول کورنۍ څومره دا دلیل دی د نبی صلی الله علیه وسلم په صدق باندې د قران طریقه دا د چلاول یو واقع ذکر کی رسو به پاغي باندې تعقیبات ذکر کوي دا پیغمبر ذکر یختنی پیغمبر دی چې دا کوی امي سره تاسو دې پیژنې تاسو کې راغړ شوی دی د تورات انجیل وغیرہ نه دی ویلي او نه چې کوم د پخوانو متونو تاریخ هغه سټډي کړی دی مطالعه کړی دی دا خبرې در کوم ځای نه وکړلې الله دې ته موږ ذکر وکړي دا ته موږ بیان کړلې په وحی سره نه ته موږ لولو پتا باندې الله سبحانه وتعالى د قران لستره د خپل شان مناسب ودینه د الله عظمت معلومیږي حدیث کې راغلی دی وایي چې الله سبحانه وتعالى د اسمانونو او د ځمکې د پیدایش نه 2000 کاله مخکې سوره طه چې دنو دا ولستو ملائکه ویل توبه لمن نزل عليهم هغه امت د پر خوشالي ده چې دا اره د کلام او د قران په نازلېږي حدیث کې راغلی دی سوره رحمان به رب العالمین په جنتینو باندې ولولي اتسو وکاله به د جنتین د رب العالمین د आवाज د خوږوالي د وجنه د نشي په حالت کې به لکه سره چې نشو ته په سرور کې او بزن باندې نه پويږي په دې وخت کې په دنیا کې چې سره یو غانا فاسق سره وو یا خسته आवाज په تلاوت دی او قارینه څومره خوند او مزه له کې د ترب او مستی کې راشي نو رب العالمین چې د خپل شان مناسب سوره طه چې کوم د لولې سوره مریم په جنت کې دا به څنګه ناشنا مزه کوي دې به څنګه خوند وي نذارک نتوه علیک دا لولو من پتا باندې من الآیات آیاتنا و ذکر او د نصیحت خبره قران ته ذکر ویل دي ذکر چې کوم دی دې ته ویل کېږي چې تاسو یو ځله خبره رايې دی کې د دې مثال دی لکه مثلا تا نه چې کوم دی ما یو هدیه مل درکړله یو گیفت او دغه رنګ یو تحفه مل درکړه یو پین مل درکوم تا هغه پین چې د نزان سره په بیک کې هودل دي به مو تاسو سره جدا شو په کلونو باندې نه ملاو شوې زه د تا نه یې شوې مو ته زمانہ راسه په یو موقع کې تا په کور کې چې کوم دی د بیک او بک سره کولاو کو چې هغه پین دی راوځو هغه ته یو کتل هیڅ په ته زرا آیات چې مچاله کده هم هغه پلاني را کړو ګوره د دې پین په وجه باندې تا ته زرا آیات څوم د کرنګي انسان الله رب العالمین ایریږي چې کله قران راوړي د الله کتاب هیڅ ته الله را آیات شي دې مثال ته وګوره قیامت ته را آیات شي او د کرنګي پیدامن خبره ذالک دا چې ویل شو یا تا دا غدي نتوه علیک چې مونږ لولو بیانو پتا باندې من الآیات د آیاتنا و ذکر الحکیم او دا رنګ دا د یاداش خبرې دي چې د حکمت نه ډکې ډېر ناشنا عجیب حکمتونه پکې دي دا حکمت پکې دي چې ګوره د نبی په خلاف باندې خلک را پاتېدلي او داغه د قتل او د وجلو پلانینګ او منصوبې جوړه کړي دا حکمت خبرې دي چې د داعی باندې تسلی د داغه لپاره چې پتا باندې په باب د دعوت کې قسمه قسمه زمیختونه برازي تر دې پورې چې حکومت او عوام بستا په خلاف باندې شي نو دغه رنګ دام کنه معلومیږي چې په یو ځای کې دعوت پیدا نه کوي هجرت کول پکار دي او دا څنګه ته حکمت خبرې پکې دي او پسې تفسیر به ان شاء الله سبا نه درته ذکر